که 10 کاله وړاندې چا درته ویلی وی بې له دې چې یو میرمن جنسي نږدېوالی وکړي مور کېدلی شي شاید باور مو نه وی شوی. د یوې داسې نړۍ په اړه باندې فکر وکړئ چېرته چې ناممکن ممکن کېدلی شي. یوه نړۍ چېرته چې د ژوند یوه معجزه له یوې خور څخه بلې خور ته لیږدول کېږي. په دې ویډیو کې د همداسې یوې پېښې په اړه باندې غږیږو چې ټوله دنیا ورته ګوته په غاښ ده او د طبابت په علم کې د معجزې کمه نه ګڼل کېږي. سلامونه او ښه راغلاست. له دې وړاندې چې د طبابت وروستۍ نه باورېدونکي لاسته راوړنې په اړه باندې په دغه ویډیو کې وغږیږو. هیله ده که نوي یاست نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او په دې اړه باندې پوه شئ چې څنګه لا هم تر اوسه پورې د خلکو باور نه راځي چې یوه میرمن بدون د دې نه چې خپله رحم نه لري مګر بیا هم هغه مور کېدلی شي. په دې ویډیو کې په همدې باندې غږیږو چې یوه میرمن چې خپله رحم نه لري د یوې بلې میرمنې څخه ورته رحم انتقالیږي او بیا د هغې رحم سره میرمن د یوه صحتمند ماشوم څښتنه کېږي. د لندن په شمال کې 36 کاله وړاندې یوه نجلۍ پیدا شوه چې نوم یې ورته ګریس ډیوېډسن کېښود. نجلۍ پیغله شوه، واده یې وکړ، له واده یې کلونه تېر شول خو مور نه شوه. معاینات یې وکړل او له معایناتو وروسته جوته شوله چې ګریس ډیوېډسن رحم یا تخمدان نه لري او د ډاکټرانو په وینا ګریس ډیوېډسن د MRKH سنډروم په ناروغۍ باندې اخته وه. دا یو ډول نادره ناروغي ده چې ښځه یا خو رحم نه لري او یا یې رحم که لري وده او رشد نه کوي او همغه شان کوچنی پاتې کېږي. خو یوه ښه خبره چې په دغه ناروغۍ کې ده هغه د تخمدانونو فعالیت کې دی. یعنې په دې ناروغۍ کې تخمدانونه فعالیت کوي او په نورماله توګه باندې سپرم تولیدوي. کلونه ګریس ډیوېډسن او میړه یې انګز ډیوېډسن په دې هیله باندې تېر کړل چې دوی د ماشوم څښتن شي، مور او پلار شي. خو دا چاره بیخي ناممکنه وه او هغوی ناهیلي شوي وو او له دې کار نور لاس په سر کېدل. خو په وروستیو کې په طبي برخه کې داسې فعالیتونه او داسې کارونه وشول چې د دوی هیلهمندي یو څه بیا رازیاته کړله، ځکه نوې څېړنې وشولې، د سپرم د انتقال په برخه کې تجربې وشولې او هغه تجربې کامیابې شولې او د دغه کامیابو تجربو په پایله کې دوی بیا یو ځل هیلهمن شو چې کیدای شي موږ هم د ماشوم یا د اولاد څښتن شو او هغه تنده چې د یوې مور وي هغه پوره شي. خو د دوی په دغه کار کې او د دوی په دغه هیله کې یو کس په کار و چې هغه قرباني ورکړي او د خپل بدن یو غړی ګریس ډیوېډسن ته ورکړي. د دې قربانۍ تمه له بل هیڅ چا نه کېدله پرته د ګریس د خور څخه. د ګریس ډیوېډسن مشرې خور ایمي پرډي ورته خپل رحم ورکړ. د ایمي 2 ماشومان شوي دي، 2 اولادونه لري او کورنۍ یې بشپړه ده. خو غوښتل یې چې کشرې خور ته هم د کورنۍ احساس ورکړي، د ماشومانو هغه کم کمی چې هغوی محسوي هغه پوره کړي او د خپل رحم په واسطه باندې د هغې د ماشوم دغه ارمان پوره کړي. او په همدې هیله باندې په 2023 کال کې خپلې خور ته یوه ډېره غټه ډالۍ ورکړله چې ورسره نه یوازې ګریس ډیوېډسن مور شوه بلکې د تولیدي طب درملنې او علم مفهوم یې بدل کړ. دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې 18 ساعته عملیاتو وروسته یوې میرمن ته د بل چا رحم پیوند کېږي او عملیات هم په پوره کامیابۍ سره پای ته رسېږي. د دغه عملیات چارې د تخصصي جراحانو او متخصصو طبي ټیمونو لخوا د کوین شالټ او چلسي په روغتونونو کې ترسره شوې چې د عملیاتو مشري یې پروفیسر ریچارډ سمیت او جراح ډاکټرې ایزابل کوله. د ګریس ډیوېډسن د رحم پیوند پروسیجر چې و دا یوه نوې او پرمختللې طبي لاسته راوړنه وه چې د بریتانیا روغتیایي خدماتو NHS او خیریه موسسو لکه ووم ترانسپلانټ لخوا دا مخ ته وړل شوله او که څه هم د دغه پروسیجر دقیق ریټ یا نرخ یا قیمت معلوم نه دی خو په عامه توګه د دغه شان جراحیو لګښت چې دی معمولا له 80,000 تر $200,000 پورې اټکل کېږي. دا پروسیجر یوازې د بدن د یو غړي بدلول نه و، دا د هیلو یوه دنیا وه
او د طبابت په برخه کې یو بې ساري پرمختګ و. له 18 ساعته عملیات او له پیوند وروسته ګریس د سخت نظارت لاندې وه او یو لړ تولیدي پروسیجرونه یې هم ترسره کړل. دغه تولیدي پروسیجرونه د IVF په نوم باندې یادېږي. IVF یوه طبي پروسه ده چې له مخې د ښځې له تخمدانونو څخه هګۍ اخلي، د نر له سپرم سره یې یوځای کوي او بیا یې د ښځې یا د میرمنې رحم ته انتقالوي. ګریس ډیویډسن او خاوند یې د نلکې د ننه القا له لارې 10 امبریو یا جنونه جوړ کړي وو. دغه 10 جنونه فریز یا کنګل شوي وو، یعنې د ځانګړو شرایطو له لارې یخ کړل شوي وو څو وروسته وکارول شي او وروسته یوازې یو یې انتخاب شو او د ګریس نوي رحم ته انتقال شو. دا پروسه د دې لپاره ترسره کیږي چې که لومړی امبریو بریالی نه وي نو نور امبریو موجود وي چې بیا وکارول شي او همدارنګه دا د نورو ماشومانو د زېږولو لپاره هم امکان برابروي، یعنې که په راتلونکي کې د دوی د ماشوم هیله او توقع وي کولی شي چې د هغې نه هم استفاده وکړي د یو بل ماشوم د پیدا کولو لپاره. د جنین د انتقال په وخت کې ډېوېډ ګریس ته د امینیوسپریسنټ درمل هم ورکول شوي وو. دا درمل د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي څو بدن ته نوي پیوند شوی جنین رد نه کړي یا په عامه اصطلاح باندې د جنین د انتقال په وخت کې جنین مړه نه شي. سپرم چې دوی القا کړي دي یو بل سره دا چې کله داخليږي نو د بدن هغه دفاعي سیستم عمل کوي او د دې د مړینې سبب ګرځېږي. نو دغه درمل چې کله ورته ورکول کېږي هغه د بدن هغه دفاعي سیستم کمزوری کوي او په پایله کې دغه ستره طبي کارنامه کامیابه شوله او د همدې سره د ګریس ډیویډسن کیسه مشهوره شوه. لکه څنګه چې د هر یوې علمي تجربې تر شا یوه ژوره شخصي کیسه وي، د ګریس ډیویډسن د رحم د نشتوالي له امله د خپل ژوند اوږد او احساساتي سفر نه یوازې یوه طبي ستونزه وه بلکې د یوازیتوب او شدید ناهیلۍ کیسه وه. کله چې د هغې مشرې خور ایمي په عملیات کې برخه واخیستله نو دا یوازې یو جراحي پروسیجر نه و، دا د خور د مینې یو کوچنی بیلګه وه. د دوی تړاو د معجزې امکان پیدا کړ چې په پایله کې د 2025 کال د فبرورۍ په 20 نیټه باندې د صحتمند ماشوم د زیږون سبب شو. ګریس او خاوند په خپل نوي پیدا شوي ماشوم لورکۍ باندې ایمي ایزابل نوم کېښود او په دې سره د دوی هغه ناهیلي ختمه شوه چې د ماشوم د نه درلودو له کبله به هر وخت ځورېدل. دا تاریخي لاسته راوړنه یوازې د ډیویډسن کورنۍ شخصي بریا نه ده، دا د نړۍ د زرګونو نورو میرمنو لپاره هیله بښونکی څراغ دی چې د رحم د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي او کرار دا تخنیک له تجربوي درملنې څخه د یو معمول انتخاب په توګه باندې کارول کیږي. ډاکټران باور لري چې په راتلونکي کې به داسې پروسیجرونه د هغو ښځو لپاره یو حقیقي حل په شکل باندې وړاندې کړي چې تر اوسه یوازې د خپلوانو څخه یا په رضایي توګه باندې د ماشومانو د اخیستلو سره خپل د مورولۍ یا پلارولۍ هغه هیلې او خواهش پوره کوي او د رحم د نشتون له کبله له مور کېدو ناهیلې شوي وي. که تاسې هم په دې اړه کومه تجربه یا نظر لرئ د کامنټ په برخه کې را سره شریکولی شئ او د دې لپاره چې نور دوستان مو هم خبر شي ویډیو مو تر نورو ملګرو هم ورسوئ. تر یوې بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.